وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤالات والجوابات بدي مباركة سلسلة كي دا اللہ رب العزت و توفیق سرانن یوصل 9 نمبر نشستے 199 او دا اگده سلسلہ دا اللہ پر رحم و کرم سر دیزی ترا ورسیده دا سو کالونا او اللہ دی مخی هم توفیق راکی دا دین دا بینولو او بید اللہ من طول توفیق راکی دا عمل کولو. دی نشست که اولنی سوال دا ورور کرده دیوی ما دیو ملگری نا چی دا کار بزی که ما سر ملگره و دا گنه می قرض آگسته او دا قرض ما غل لگ لگ واپس ورکو. نو چی کل ما غل دو قسط ورکلو، دو برخی ما ورکلی دا قرض، نو آغا با پریدوانو بیرو که ما تا داویوی که زمر شم نو دا ما تا تا بخلی دی او سبحان اللہ اگا سڑے مر شو بے سور زیبات. نو اس با دا قرض سی کم پاتی دا بزر دا بچو تا لازم واپس ورکوم کنا ختم شو. جواب دی مسئلی اول دا رور چی مرل اللہ دیو بخیو دا دا اوچت خویو او دا دا دینداری و سڑیتوب و دا اللہ نے یروا چی دا خبر کولا که زمر شو منو دا تا تا معاف دی او چی کلی یو کس دیسی ہوئی یو چالا قرضه ورکراو دی ہوئی که ترالی او زمرو ما نو دا قرض تا تا معاف دی. نو دا پا اصل کی دا کس چی قرض اغسطه دا غالا زادول دی او دا وسیعت دی. دیتا سوی وسیعت لگه تا دا خپلو بچو پا مخ کی رونو خواندو پا مخ کی وسیعتو کی یا لکلو کی زما پا پلانی بانی قرض دی او که زمر شم دا بتنالی دا و تا معاف کرده دیتا وسیعت ہوئی. اس که دا پا لکلو شی که دا پا ویناو شی که دا پا ویڈیو کی که هرسنگی خود دا وسیعت دی. دا وسیعت با پورا کی گی. خگورش وسیعت کی یو شرط دا دی چه دا با دا کمال چه پاتی شوی دی دا غی دا دریمی حصی نزیاد کی نئی مثلا مخ که بین شوی یعنی یو سڑے مر شو دا غن مال پاتی شو نو دا دریمی حصی نزیاد کی دی وسیعت نیشی کولی. دریمی حصی نزیاد کی وجده چه دا مال دا وارثانو حق پی دیر دی. نو دلتا با اس کتے کی کچرتا دا دا وسیعت دا چویلی چه قرض ما تا تا معاف کرده که دا دریم برخه کی رازی نو دا معاف دی او که دا دریم برخه نزیاد کی رازی نو بیا بدلتا اجازه گسته کی گی دا وارثانو نا دا گوی نا بتپوس کی که گوی اجازت ورکو چه آو سیده دا مال معاف کرده شو بس منگیم نگوارو نو بیا دا غاڑا زادی شو او کنا بویوی چه نا دا منگ لراکی زکی چه دا دریمی حصی نزیاد کی دی نو بیا پا دا لازم دی چه دا پیسی با واپس اگوی لور کئی. پتہ انشتا زمان پا دی مسئلہ پوشو کنا آسی مواورید پوشوی مزد دا کی چه سڑا اسی ناسی و گوگی میں خود گوری میں پوانش دا خواسانا مسئلہ دی. سڑا مرشو دا مال پا سوی سو کی تقسیم شی دریو کی وسیعت دے کم ایسا کی کولی شی پا دریو مکی دریو نزیات کی وسیعت کی نو بیا بس کی بیا بدا ورساونا تا پوش کی بس بقا مسئلہ. کده چی دا کم قرض معاف کرده کده دی دریم برخه کی رازی نو بیا دا ورساونا اجازت ضرورت نیشت او کده دا دریم نزیات کی بیا بدا وارثانو اجازت اگسته کی که وارثانو اجازت ورکو چی سیده منگ پی رازیو دا که زمان حق تے او منگم معاف کو بیس خبر نہ کوئی چی نہ منگے نہ معاف کو نیچا وہی نہ معاف کئی نو بیا بدے دا مال لازم وارثانو لا واپس ورکئی.
د هغې نه به دې ورور تپوس کړی، ډېر ناشنا تپوس ته وي زما ورور دی هغه د یو زنانه سره رابطه وه او زنانه له خاوند طلاق ورکړی و، رجعي طلاق اولنی یا دویم طلاق، او هغه په عدت کې و، د ده ورسره خبرې اترې. بیا چې کله د هغې عدت ختم شو خاوند واپس نه کړه، نو دې ورور مې د دغه ښځې سره واده کول غوښتو، خو ما په اعتراض وکړو چې تا د دې سره په هغه وخت کې خبرې کړي دي چې دا لا د خاوند د نکاح نه وتې نه، نو زه پرې راضي نه یم. سوال دا دی چې راځه چې کوم کار کوم دا صحیح دی که غلط دی، زه پرې راضي شم که نه راضي کېدل، نه راضي کېدل غوره دي. جواب د دې مسلې اول دا یاد ساتئ، د کله نه چې دا موبایل او دا قیسې راوتې دي، دا ګډې وډې رابطې دا ورسره ډېرې شوي دي. هغه زنانه چې هغې له رجعي طلاق ورکړی شي، نه خاوند ولې یو طلاق ورکړی، دویم طلاق ورکړو، یا هغه زنانه چې خاوند یې مړ له عدت تېروي، د عدت په دوران کې صرف هغه زنانه چې خاوند یې مړ له عدت تېروي هغې ته تعریض کولی شي. تعریض موږ مخکې خبره ذکر کړې چې اشاراتو کې ورته خبره کولی شي، تصریح به نه کړي. او چې کله طلاق ورکړی شي که نه طلاق او زنانه عدت تېروي او دا رجعي طلاق وي، نو په دې کې ورته په اشاراتو کې هم خبرې نه شي کولی، ځکه چې ته څنګه هغه زنانه ته په اشاراتو تصریح خو پرې تصریح یعنې صفا خبره، اشاراتو کې ته څنګه هغه زنانه سره خبره د واده کوي چې هغه د یو سړي په نکاح کې لا ده. یو سړی راولی خپلې ښځې له طلاق ورکړو، دا به 3 حیضه عدت تېروي یا 3 میاشتې، څو پورې چې دا عدت ختم شوی نه وي دا ښځه د ده په نکاح کې ده، او دله شریعت اختیار ورکړی دی که دی پکې فایده ایني او خیر ایني نو دی واپس کېدی شي، دا ښځه واپس کولی شي. او یو بل کس راغی چې هغه واوري طلاق ورکړي، هغه ورته ټلیفونونه شروع کړو، ګپ شپ ورسره لګوي، دا غیر شرعي طریقه ده، دا حرام دی او دا ګناه کبیره ده، په دې باندې د امت اجماع ده. ګوره یو ګناه د هغې ته ویل کېږي تخبیب، په عربۍ کې تخبیب ورته وایي، او تخبیب معنا په یو ښځه باندې په یو سړي باندې د هغه ښځه یا د هغه نکاح ورانول یا د هغه کور خرابول. او خفه نه شي داسې ډېر په احترام سره هم دا کار پښتنو کې ډېر زیات دی. او حدیث کې دا راځي، ګوره 2 حدیثونه ته صرف یو دې باب کې امام ابو داود راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی لیس منا من خبب امرأة علی زوجها، هغه سړی زما په امت کې نه دی چې د یو ښځې تعلقات د هغې د خاوند سره خراب کړي، بس سړی زما په امت کې نه دی. په بل حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود دغه حدیث هم راوړی دی، من خبب زوجة امرئ، چا چې د یو سړي ښځه یا د یو سړي د ښځې تعلقات یې د هغه سره خراب کړو، کور یې وله ګډوډ کړو، لیس منا، دا سړی به موږ کې نه دی. د تخبیب یاد کړئ دا فایده، تخبیب صرف داسې نه کېږي چې پردی به د بهر نه بل راځي، کله داسې وشي، خو کله ګوره تاسو ته سوچ کړی چې دا پلار هم دې کې واقع کېدی شي، دا وروڼه، دا خویندې، ملګري، او هغه داسې چې پلار یې ښه تېری دی هلک پورې چې ته دا ښځه لرې کړه، بې وجې کور یې وران کړو، یا د جنۍ سخر خپل زوی پورې نښتی دی، د انګور په باره کې ورته خبرې کوي، یا داسې کله وشي چې دا وروڼه د خور ته داسې وایي، یا دا پلار د لور ته داسې وایي چې کله لاړې شي که نه پلار کر، نو دا ستا څنګه خاوند دی، ستا د سره څنګه ژوند تېرېږي؟ دا ډېرې خطرناکې خبرې، دا وړې خبرې خو نه، ته د هغې زړه توری د هغې خاوند ده. یو خو یو مسله راشي غټه مسله یې کې ناستې ته ضرورت دی، نصیحت ته ضرورت دی، جدا خبره، خو بعض موږ اورېدلي دا سپکې خبرې به کوي، ته څنګه لور خور ته دا وایي چې ته څنګه د ده سره ژوند دی، او ستا د سره ټیم څنګه پاس کېږي، د هغې خاوند دی، نصیب کې ورته ورته نصیحت کوه، وایه صبر کوه چې هر څه دغه ستا خاوند دی، ستا هر څه دی. بعض وروڼه خور ته به دا وایي ګرم ګرم کېږي، بیا په موقع باندې هېڅ نشي کولی، خو چې کله دا خور یې راشي ورته داسې ووایه، او که یې درته څه ووایي موږ یو که نه، دوی بیا په دوربین کې هم نه ښکاري، خو که سیر یې ته وایي موږ یو، او چې سیر ورته وایي 2 ورځو له دا خور دلته راشي دا ټول بنګ بنګ کوي، په دې پسې په اشا خبرې کوي، دا دلته راغلی ده او بچي یې راوستي دي، او دا موږ ځان له حالات داسې او ورته راته دا هغه هلکان دي چې دې ته وایي ته ورته داسې ووایه موږ یو که نه،
دا په خور لور باندې د کور ورانول دا د کمقلانو خلکو کار دی. یا پلار لور ته وایي ښه ډاډه جوابونه کوه زه یې منه. ګوره صحیح ده، یو سړی به پښتني، یو سړی به زوروري، یو سړی به هر څه، خو ګوره کور کې سل خبرې راځي. په هر ځای کې به ستا لور خور د خاوند سره مشتي ګریوان وي، په هر ځای کې به هغه خواخې له جوابونه ورکوي او ته به روزانه ور روان او ټوپک او سوباړې او دا به دې راګستې جګړې به کوې او ستا په دې کور کې چې تا سره دا ښځه ناسته ده دې سره ته څه کوې؟ دا سوال د ده نه وکړه. دا چې ګرم ګرم کېږي ډېر که نه، و ستا څه کردار دی د دې خپلې ښځې سره؟ چېرته ستا او د دې په منځ کې خبرې نه دي راغلي؟ ګناه وایي چې خو ډېرې راغلي. نو ته دا خوښې چې ستا دا ښځه تا له جوابونه درکړي او په هر ځای کې تا سره به جګړې کوي او د دې وروڼه به راماتي تا سره به فیصلې کوي؟ دا هم د لور خور کور ورانول دي، خو دې مې پوهه نه دی چې زه کور ورانوم. دا شان ملګري راشي که هغه د زنانه ملګري زنانه راشي هغې ته وایي دا ستا دا خاوند داسې دی او دا دغه دی او د ده نه خو هغه که هغه ځای کې واده شوی وي هغه ته ډېر ښه، دا خبرې ډېرې کوي دا زنانه. نو دا ګناه کبیره ده. یا ملګري هلکان لګیایي ملګري ته چې دا تاسو هم کور کې واده وکړو د دې نه خو که د بله زنانه دې کړی وی او لږه تعلیم یافته وی او لږه دا وی لږه دا ډېرې نقصاني خبرې دي. مونږ خو دا وایو چې مونږ مجلس کې ګپ شپ ولګو او قصه ختمه شوه. قصه په دغه ځای نه ختمېږي، دا په زړه کې یو ټک پاتې شي. بیا دا سړی یا دا ښځه چې لاړې شي دغه سوچونه کوي د هغې نه ورو ورو د دوی تعلقات خراب شي خراب شي خراب شي. کور دې ګوره د یو مسلمان ټول وران کړو، بلکې د مسلمان شان دا دی که چېرته تا ته څوک ووایي چې زما دا مسله ده د خپلې کورنۍ سره، یا یو ښځه ښځې ته فریاد وکړي نو په نصیحت پې ته به ورته نصیحت وکړي او کوشش به وکړي چې د دوی جوړه راولي. الا هغه مسلې چې هغې کې ناستې ته ضرورت یې جرګې ته ضرورت یې هغه جدا مسلې دي. نو دې کس سره کوم کار کړی دی؟ روا کاري کړی؟ ناروا کاري کړی، حرام کاري کړی. اوس راځو دې مسلې له چې هغه خاوند پرېښود واپس یې نه کړه. اگر که بعضو علماو دا ویلي دي وایي چې یو څوک راولګي که نه او د یوې ښځې نکاح د خپل خاوند سره خراب کړي او بیا ورسره واده کوي دا واده نه کېږي. خو نه جمهور العلما دا وایي اکثر د امت علما وایي نکاح ورسره کېږي سره د ګناه. اوس موږ ډېر ورته دا وایو که دا زنانه دینداره زنانې او خاوند ورته نه راواپس کېږي، خاوندو سره خبره ختمه کړه او که د دې ضروري ونه غواړي کېدی شي دا کور کې دغه شان پاتې شي بیا د سره څوک نه غواړي او دا هم توبه وباسي او د هلک هم توبه وباسي. دې نه بعد دوی یو بل ته راواپس کېږي انشاءالله دې کې به څه حرج هغه نه وي. او خلاصه دا شوه چې صبر پکار دی مشر له ورور دی که پلار دی چې معلومات وکړي اول که چېرته د هغه خاوند په څه طریقه دې معلومات وکړي که د هغه زوړ خاوند اراده یي د واپس کېدو نو بیا خو هغه حقدار دی. او که نه ته پته ولګېدې چې اوس ورته څوک نه راواپس کېږي، خاوند یې هغه زوړ خاوند پرېښود او کېدای شي بل څوک یې ونه غواړي نو بیا د ورور دپاره خبره کولی شي، خو سره د دې چې دوی ته دا وایي چې دوی به توبه وباسي. دا کار د ګناه دی. یو ښځه د خپل خاوند په نکاح کې ده او دی ورته وایي چې زه به تا سره واده وکړم او زه به تا هلته بوځم او زه به تا دلته راولم، دا خو ته کور ورانوي. د هغې یو خاوند شتي، د هغې یو کور شتي او ته ورته الټه دا باغونه جوړی شنه شنه او زه به داسې وکړم او زه به دغه وکړم. او دا ورسره یاده کړې دا کمې رشتې چې په دې بنیاد شوي دي که نه چې پردی کور پې وران کړي بل او زه به دا وکړم او زه به دغه وکړم. سبحان الله دا کورونه اکثر نه آبادېږي بیا، یعنې چې شروع هغه د ګناه نه شوی دی. والله اعلم. دا یو ورور ډېر مزدار سوال کړی دی، د بعضو وروڼو دا سوال ډېر خوندوري وی موږ اورېدلي دي د بعضو خلکو نه چې کله څه خبره یا څه کار وشي نو یو کس ته داسې وایي دا ستاسو د برکته وشو، ستاسو د برکته دا کار وشو یا دا کار الله وکړو. نو دا ټکې جایز دي چاته ویل چې ستا د برکته؟ جواب د دې مسلې دا یاد کړئ برکت اصل کې څه ته وایي؟ برکت دې ته وایي چې یو شی زیات شي، خیر پکې واچولی شي، دې ته برکت وایي. لکه د پلاني په بچو کې الله برکت اچوي، معنا چې بچي دیندار دي، خبرې اوري، مال کې برکت دی، یعنی حلال دی، ډېر دی، پراخه دی، دې ته برکت وایي. رب العالمین په لاس کې ټول برکت دی
او داغه مرضی دی چې څه پیدا کوي او څه وغواړي او په چا کې برکت واچي او په چا کې وانچي. لکه ګوره الله رب العزت په مکه کې برکت اچولی ځایونو کې، په مدینه کې برکت اچولی، په یمن کې، په شام کې، په فلسطین کې. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. الله دې مسجد اقصی غیر چاپېره ما برکت اچولی. دغه شان صحیح بخاری سے مسلم کې حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه السلام د مکې لپاره دعا غوښتې وه، او زه هم د مدینې دپاره داسې حدود او حرم ږدم لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام یې ښود، او زم د مدینې دپاره داسې دعا غواړم لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام د مکې دپاره دعا غوښتې. نو مکې کې الله برکت اچوله، مدینه کې هم الله برکت واچو. یو حدیث کې داسې هم راځي صحیح بخاري کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وی الله موږ ته مدینه داسې خوږه که او داسې م خوښه که لکه څنګه چې مکه زموږ خوښه وه، یا د دې نه زیات راته دا خوږه که. وبارک لنا فی صاعها ومدها، او یا الله زموږ دپاره د دې په تول او پیمانه کې برکت واچو. نو مدینه برکتي ده. یو حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم اللهم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا الله زموږ دپاره په شام کې، په سوریه د علاقې خواوشا چې دي په دې کې برکت واچوه، او په یمن کې برکت واچوه. نو دا ځایونه برکتي. کله نا کله رب العالمین په یو زمانه کې برکت اچولی، لکه رمضان میاشت. حدیث کې راځي امام نسائی راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم اتاکم رمضان شهر مبارک، د رمضان میاشت راله دا برکتي میاشت. نو الله رب العزت پکې برکت اچولی. دغه شان الله رب العزت په پیو کې برکت اچولی، په کجوره کې برکت اچولی، په اسونو کې برکت اچولی، په ګډو بیزو کې برکت اچولی، او دین علاوه په انسانانو کې رب العالمین په انبیاو کې برکت اچولی دی. انبیاو په نقش قدم چې کم نیکان خلق د هر امت روان دي، الله په هغوی کې برکت اچولی. لکه عیسی علیه السلام څه ویلي وجعلني مبارکا اینما کنت، او الله زه برکتي ګرځولم چې هر ځای کې یم. نو په انبیاو کې برکت. نو د نیکانو خلکو سره ګډون، لکه ته اوس یو نیک سړي ته وایي چې ستا د برکت، د نیکانو خلکو سره چې کله ګډون ستا راغی که نه الله ته نږدې خلکو سره، دې کې هېڅ شک نشته چې تا ته برکت او خیر میلاویږي. دا یې ده دا برکت ورکوونکی الله دی. ګوره دا د دې دیندار سړي په لاس کې نه دی چې په خپله مرضۍ تاله درکوي. لکه اوس څه برکت مونږ ته میلاویږي د دیندارو خلکو نه، هغه برکت دا دی علم برکت نه دی. ته د علماو سره کېناستې، دوه خبرې دې زده کړې، دا برکت وکنه د دغه دیندار سړي چې تا نن دوه مسلې زده کړې. عمل، ته کېناستې د دیندار ملګرو سره، هغوی تا ته نصیحت وکړو چې ستا دا رویه، ستا دا کار، ستا دا طریقه خو غلطه ده، ته د هغې نه خپله لار سیده کړه. نو برکت نه دی؟ برکت شو. کله داسې وشي چې یو سړی د دیندارو خلکو سره ناستي او په دیندارو رحمتونه راوریږي، دی پکې هم شامل شي، دا برکت نه دی؟ یا ته د دیندارو په مجلس کې ناستې او هغوی دعا وغوښته، هغه دعا کې ته څه شوې؟ ته هم شامل شو. یا هر څه پرېږده، هېڅ هم تا ته نه دي ویلي، خو چې ته د دینداره سړي سره کښېنې پاسې او د ده دې ناستې ته ګورې، د دې دې عمل ته ګورې، وینا ته ګورې، ته به ترې څه زده کړي. دا برکت شو. او خپله دلیل بله درکوم، قصه د موسی او خضر علیهم السلام. هغوی چې کله هغه ښار ته لاړو او مېلمستیا یې وغوښته، خلکو له مېلمستیا ورنه کړه، دیوال نږدې و چې راولېدلی وی، خضر څه چل وکړو؟ دیوال یې سیده. موسی علیه السلام ورته ساده سړی، هغوی مېلمستیا نه کوي، ته ولې دیوالونه برابروې؟ هغو ته بیا راز د هغې بیان کو چې واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. دا دیوال دا خو د دوو یتیمانانو هلکانو او د دې لاندې د هغوی خزانه پرته وه. کومه نقطه چې زه بیانوم هغه دا ده وکان ابوهما صالحا، او پلار د هغه دواړو څه و؟ دیندار. دا د پلار د دیندارۍ برکت دی چې رب العالمین د دوی خزانه د دوی لپاره وساتله. بل ذکر راځي سورة هود کې وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون.
چې کله یو کلي والو کې دا مادی کنه د اصلاح، یعنی یو بل ته د ښه کار وایي او د بد نه منع کوي، رب العالمین دا کلی نه تباه کوي. چې کله په یو کلي کې دا عمل کیږي، الله رب العزت دا کلی نه تباه کوي. معنی دا چې کله دینداره خلک لګي او دا فریضه د دین ادا کوي، نو برکت دا دی چې رب العالمین دا کلی نه تباه کوي. دیسی دلیل به ته پیش کم کنه چې بالکل دا مسله د حل کی. او قرآن و حدیث کې هر مسله د الحمدلله پرو موږ دا مسله ذکر کړي. صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث دی، عائشہ رضی الله عنها چې کله په سفر باندې تللی او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د هغې نه امیل ورک شو او په امیل پسې ګرځېده او په دې کې د مانځه ټیم شو او د خلکو سره اوبه هغه نه وي. دوی خو اراده و چې موږ به دې ځای نه ځو، مخکې به ځان له اوبه ولټو، خو دلته دا خلک د څه د لاسه لیډ شو. د عائشې رضی الله عنها د امیل د ورکېدو د لاسه مانځه ټیم شو، اوبه نشته. دی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او غوسه و تر دې چې ګزارې مو وکړو، وایي ستا د لاسه پیغمبر هم لیډ شو، مسلمانان هم لیډ شو، ستا د امیل د لاسه. دی کې الله رب العزت آیتونه راولېږي. رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو ته صبر الله احکام راولېږل، آیتونه راولېږل چې کله اوبه نه وي نو تیمم کوئ. اسید ابن الحضیر یا اسید ابن الحضیر رضی الله عنه وی ما هي بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے د ابو بکر خاندانه د ستاسو ساولنی برکت نه دی. تاسو کې موږ ډېر برکتونه لیدلي دي، نو دا د چا د برکته عائشہ رضی الله عنها پکې سبب شو کنه. نو ګوره بالکل فیصله وشوه، جواب میلاو شو کنه، وی دا ستاسو د برکت. خو دلته ورسره دوه خبرې یادې کوي بس. یو دا خبره یاده کوي چې د پیغمبرانو په ذات کې الله برکت اچولی ده، دا صرف د پیغمبرانو پورې خاص دي. یعنی د پیغمبرانو په بدن کې برکت دی، په ویښتو کې برکت دی، په لاړو کې برکت دی، په خوله کې برکت دی، په کپړو کې برکت دی. دیسې بسې بیا ځه او د تبرک سړی حاصلولی شي، لکه د رسول وسلم په زمانه کې شوي دي. صحابه کرامو د رسول وسلم ویښته اخیستې دي، دغه شان خولۍ یې اخیستې ده، دغه شان رسول وسلم خپل کمیس ورکړی عبدالله بن ابی بن سلول د عبدالله بن ابی بن سلول زوی چې بسې کله راغی زما پلار مړ شوی ته خپل کمیس راکړه، خپلې لور دپاره چې کله خښوله نو خپل څادر یې ورکړی وي په دې کې یې ښخه کړي. خو دا صرف انبیاو پورې خاص دي. د انبیاو نه علاوه ابوبکر صدیق به کوم راغی، د انبیاو نه علاوه چې څوک هم دي نیکان خلک، د هغوی نه ته داسې تبرک نشي حاصلولی، نه په هغوی کې داسې برکت دی چې په ویښتو کې او په لاړو کې او په بدن کې او په دې کې دی. خو زموږ طرفونو ته د صوفیه حضرات چې کوم دي یا د بریلیان حضرات، د هغوی دا نظریه ده او په دې د هغوی ټول کاروبار روان دی. بلکې هغه خو دومره قایل دي بعض والعیاذ بالله چې سجدې لګوي، نه هم دي لیدلي چېرته سجده پکې لګوي پوره، او دا لاس چې ورسره میلاو کي بیا دا لاس په خپل بدن راکاږي. دا ما سره یو څو پیرې دي شوي، یو څو کسان را سره میلاو شي، خو په دې مسله نه وي پوه چې کله ما سره لاس میلاو کي بیا هغه لاس په خپل بدن راکاږي. زه پوه کړم ورو ولې وي نه جي برکت. ما دا خو د پیغمبرانو خاصیت دی. تا ته چا ویلي دي چې عام د امت خلک کاغه عام دیندار دي او کاغه علما دیندار دي چې د هغوی نه داسې برکت حاصلوه؟ وی دې باندې زموږ خلک عادت شوي دي. که خیال هم کړی مونږ چې زموږ اکثر خلک چې کله داسې دینداره سړي سره لاس میلاوي نو دا سر ورته سم ټیټ کړي، بیا دا لاسونه داسې راکاږي. دا بدعات او خرافاتو کې راځي. بلکې هغه یو پیر هغه قادري راغلی، هغه بهر قادري چې دی، هغه تعلیم یافته قادري. زمانه د قادریانو د نومونو یېرېږي، هغه طاهر دی که نه، طاهر قادري. څه وخت یې راغلی، که خیال هم کړی ملک یې غټه غوغا جوړه کړې وه، تقریرونه به یې کوله. نو هغه په هغه یو تقریر کې دا خوله داسې وچې کړي که نه ټیشو باندې، او په قصې دې خلکو ته ګزار کړي او باغې چې کوم حل جوړ شي. نو دا خو د پیغمبرانو خاصیت دی. په ده کې دا د کوم ځای نه راغی، خو په دې د دوی کاروبار ټول روان دي. که د دې نه یې منع کړو نو دوکان به یې ټول څه شي، هغه به بند شي. نو دقه د دوی کاروبار دی.
دا خلک یې په دې کې اخته کړي دي. الحمدلله څه حده پورې زه خو داسې نه یم چې ډېر حده پورې، څه حده پورې الحمدلله خلک هوښیاران شوي دي، کوم چې دین اورېدلی دی او اندازه ورته لګېدلې ده چې یاره داسې بدعت او خرافات دي. یو سړی دینداره دی خو د انبیاو مرتبې ته خو نه رسي چې ته د هغه نه داسې تبرک حاصلوي. یا سجده لګول غیر الله ته دا خو کفر دی، دا که پیغمبرانو ته هم سجده لګوي کافر کېږي. پاتې له عام امتي هغه ته سجدې لګول، دا پښتانه خو دې حال کې ګزاره کوي، داسې نه یم چې پښتانه ته بلکل پاک دي، پښتانه ګزاره کوي او دا نور زموږ خواوشا کې چې کوم قومونه دي دا خو پکې سم ورننوتي دي بس. نو خبره مې دا کوله چې د انبیاو په ذات کې څه دی؟ برکت دی. درېیمه مسله ورسره دا یاده کوي چې دا جواب بلکل پوره شي او موږ ته خبره بلکل واضح شي. کله داسې که نه چې هغه شیطاني برکت وي، لکه اوس یو سړی دی شیخ ابن باز رحمه الله ما د هغه یو تعلیق کتو په دې حدیث باندې دا چې کله عایشه رضی الله عنها ته دې اوسید وی دا ستاسو اولنی برکت نه دی، هغه په دې باندې تعلیق کړی دی شیخ رحمه الله. هغه وی دا خبره کول جایز دي خو په شرط د دې چې په دې سړي کې هغه اثار ښکاري. لکه ته اوس یو سړي ته وایي جي ستاسو برکت او چې مخ ته وګوري نو دا ښځو خبره یې ملیکو ته کډه کړي او بېلمازه او بېدینه او نشهیز او ته دې ته وایي دا چا برکت دی؟ نه غریب ځان له تشپاڼه دی، باقي کوم برکت پروت دی. نو هغه وایي چې سړي ته به ګورو، لکه اوس عایشه رضی الله عنها ته ویل او بیا هغه نه یادول، د ابوبکر صدیق خاندان یادول چې دا ستاسو اولنی برکت نه دی. نو هغه خاندان کوم خاندان دی ته ورته وګوره، خلک کوم خلک دي. نو ته به سړي سړي ته ګورې. نو دلته یو سوال اوس راځي، ما نه یو کس سوال کولی شي چې نو بیا به ما ته څه پته لګي چې دا باطل شیطاني برکت دی که نه دا صحیح برکت دی؟ نو جواب د هغې دا دی چې دا معلومول ډېر اسان دي، د دې سړي حال معلوم کړه. که دا مخامخ سړی د الله توحید بیانونکی او په هغې عمل کوونکی او د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري او تقوادار او پرهیزګاري، نو پوه شه چې دا صحیح لاره باندې روان سړی دی. او که د دې نه علاوه نو بیا د شیطاني برکات دي، داسې خزعبلات دي. بیا د هغوی هغه برکات خو ډېر مخکې دا خو پکې بچي هم ورکوي، هغه چوپ چوپ والا برکات مو نه لیدي راګیر کړی دی. نو هغه پته ولګېدی چې هغه به دا خلک په پیسو راوستو، چاته به په سترګو کې زنځیران اچو، چاته دې ته هم خلکو برکت وی که نه؟ دې ته برکت وی او د دغه یار دې ګونې ته یې نه کتو چې دې کې آخر کم برکت پروت دی. اخو د برکت نه داسې انزلی شوی مخ دی او عمل نشتی، علم نشتی، خو به تسبیح لاس کې نیولې او کړسا جوړه ده او دا جیره دوی برکت دی. برکت چې کله راګیر کړی شي او خلکو پسې نور مریضان راوستو چې دو سره اتفاق نه دی شوی، نو بیا د پیر صاحب سره ماتې هغه ماتې نه وي. دا خو ټول ډرامه ده، ټول گیم دی. پاکستان کې نن سبا تاسو ته پته دی چې اقتصادي حالات څه دي؟ کمزوري دي. زه 50,000 او 10,000 روپۍ نه یم، که داسې غریب سړی هغه له 1,000 روپۍ ورکړي هم درسره په دې ډرامه راضي کېږي، نه راضي کېږي چې 1,000 روپۍ به درله درکړم او ډرامه به کوې چې په ما پیریان دي، زه به درله تندی داسې ونیسم او ته به ټوپونه ویې او دی داسې روپۍ هغه پیرې داسې راکوي. دا لا موږ نه دي لیدلي، موږ لیدلي دي علما یا بعض قاریان چې هغوی دم وایي، شرعي دم، خو هغوی دغه پیري سره لګیا اول تلاوت کوي بیا خبرې بیا، خو دا داسې په ارام او چې څنګه دې دغه شی لرې کړي بیا هغه ډایرکټ د پیر صاحب لاس کول کړي او بس وي کار وشو. نو هلته بهر چې کوم ولاړ دي د هغوی خو نمبر نه راځي، خو هغوی متاثره شو چې وګوره زمونږ په مخ کې دا کار کړی، زمونږ په مخ کې. نو اوس دا برکات موږ نه منو، دا برکات موږ نه. حتی د یو دینداره سړي سره کښېنې او عقیده دې زده کړه، یو عالم سره کښېنې او عقیده دې زده کړه، بیا ته ووایي هغه عالم ته یا چا ته لګیا وي چې دا چې دوی برکت صحیح ده دا خبره که غلطه ده؟ ولې صحیح ده؟ صحیح عقیده دې ته زده کړه، علم دې ته زده کړه او داسې پسې بیا ځه. نو دا وینا روا ده، خو د یو څو خبرو به پکې خیال ساتي. والله اعلم. زما دا طریقه ده، اکثر ما ته ملګري وایي، ما بله یو کس ما ته ویلو، وایي که ته دا جواب لنډ ورکولی
ګوره ما به تاسو ته اوس دا لنډ ویلو چې دا ویل جایز دي، خو تاسو به نور سره نه وایي خبره چې دا برکت آخر داسې شي او دا په نیکانو خلکو کې راځي څنګه، او دا جمله آیا هر چا ته ویل مناسب دي او که نه. دغه تفصیل به تاسو ته نه معلوم، تاسو به د دې ځای نه وتئ صرف په دا خبره ستاسو ذهن کې و چې او د دې ویل جایز دي. نو زه تفصیل په دې بیان کړم ځکه چې په مسله کې ډېرې مسلې څه شي هغه واضح شي او حل شي. یو سړی د جومات نه وځي ښه مطمئن، ځکه چې خبره هغه هر اړخ د خبرې واورېدو او بل دا چې هغه په دلیل سره واورېدو. ولله الحمد. دا یو خور سوال کړی دی او ډېر قیمتي سوال دی، د وخت مناسب. وی بعض زنانه چې هغوی لا پکې د پردو خیال کوي، هغوی هم دا سوشل میډیا استعمالوي لکه ټیک ټاک، سنیپ چاټ او پته چې دا ډېرې جاهي پکې دي چې دا استعمالوي او په دې کې هغوی څه ورکوي، ځان خو نه ښیي ځکه چې دا پکې دیندار وي، خو داسې کوي چې خپلې کپړې که دا لباس دی او دا سوټ دی او دا دی او دا دغه دی، یا دغه عطر مزیدار دی، یا دا بنګړې، یا دا امیل، ځان پکې نه راښکاره کوي، خو صرف دغه کپړې بنګړي امیل او دا شینې مې نه ښکاره کوي. نو دا به جایز وي په شریعت کې او که نه؟ الجواب یاده کوي دا خبره، زنانه چې کله خپلې کپړې په سوشل میډیا باندې ښکاره کوي او خوشبویان، ما ګورې دا ټکې نه دی ویلي چې زنانه ځان ښکاره کوي، او خو جدا کیس دی. زه خبره د څه کوم چې ځان ته دینداره وي او صرف کپړې بورقې، دا لا اوس ما عجیبه دینداري لیدلې ده چې نه جي دا ډېره دینداره جنۍ ده، ډېره دینداره، د دې ویډیوګانې داسې نه وي، دې ښه پرده کړې او پکې صرف ګرځي را ګرځي. عجیبه دینداري نه ده. دی وی ښه پوره مکمل پرده کړي، هسې یو ویډیو کې چې دغه د پلاني ځای ته روان یم، دلته روان یم، دغه ته روان یم، دا خو ډېره دینداره ده. او بیا د بېدینه نه دوی چې کله د جنۍ اکاونټ ویني یا د جنۍ ویډیو ویني، هسې د خولې نه لاړې ساسي. دا الله په یو ذلت کې اخته کړي دي. ما تاسو ته بل یو حدیث ذکر کو، هغه اووه کسان چې د عرش په سوري کې ودرېږي، او کې هغه یو ځوان چې هغه له ښایسته زنانه مالداره اوچت نسب ولا دعوت د زنا ورکو، هغو ته د الله نه یېرېږي. تاسو دا خبر یاده کوي، دینداره ځوان او په سړو کې سړی دی په داسې ښځو باندې نه ګډوډ کېږي. ګوره چې کله د رابطه د الله سره مضبوط. اوس یو زنانې ویډیو ورکړې ده، یا صرف د جنۍ نوم راغی، کمنټ یې وکړو نوم راغی، دا ټول به ورنښتي جزاک الله او داسې او دغه دا یو شرم دی، یو ذلت دی چې سړی پکې اخته وي. عالم به کمنټ وکړي، هغه ویله څوک ګوري ورته نه، خو چې صرف د جنۍ نوم او بیا مزه ده وکړي چې هغه هلکې دي ټول پورې خاندي، او دا ورسره ټول رابطې کوي او ته اوس داسې او چې څه خدمت یې موږ ته وایه. الله دې موږ د دې ذلت نه وساتي. خبره به دا کوله چې د زنانه کپړې، خوشبو، د سینګار سامان په ویډیوګانو کې خو په تصویرانو کې خو ډېره خطرناکه خبره ده او د شریعت خلاف ده. ولې یو سړی وایي چې څنګه؟ ګوره دې ته وایي د زنانه پټ زینت. د زنانه زینت دوه قسمه دی، یو پټ یو ښکاره. ښکاره زینت خو هر سړی به وایي چې دا ناروا دي، دا داسې. یو پټ زینت دی. ورسره دا خبره زیاته که چې کله مې یو زنانه خپلې کپړې یا سینګار یا څه خیدي که به لازم د دې لاس خپې بدن صحیح څه خو به راځي که یو پکې دا نقصان دی. دریم نقصان بل والا فتنې ته دروازه کوله وهل دي. و دا چې کوم الکانیني خصوصا چې کوم بېدینې دي هغوی ایني، نو هغوی به کوشش کوي چې د دې زنانه سره رابطه وکړي. یعنې بعض دومره په دې نشه کې ورننوتي دي چې هغوی د زنانې بنګړي ته هم نشي ټینګېدی، چې بنګړی ویني تصویر یې ورکړی به د سوچ کېږي چې اوس به دې جنۍ سره رابطه څنګه کوو. نو د دې نه دروازه د څه کولاو شوه؟ د فحاشۍ او د شر دروازه کولاو شوه. دا د شریعت قانون دی. ګوره الذریعة الى الفساد یجب صدها،
کومه لار چې تا فساد ته رسوي هغه لار به بندې دا قانون دی که بالفرض موږ دا وویل لږ ساعت له به ومنو چې دې جنۍ دا کار څه دی روا دی خو دا لار څه ته ده لار فساد ته ده نو چې لار فساد ته ده موږ به یې د دغه فساد نه د بچ کېدو دپاره بندو الا دا چې کله پکې مصلحت وي او هغې ته ډېر ضرورت وي لکه مثال پرې درکړم خبره به ښه واضح شي زنانه ته کته ولې حرام دي پردۍ زنانه ته بې وجې کته فتنې ته دې بوځي زنا کې دې وراچي د هغې د لاسه هغه دروازه بنده شوه که نه خو کله په دې کې مصلحت وي هغه مصلحت څه دی لکه اوس یو سړی لاړ جنۍ غواړي نو کتی شي ورته که نشي کتی دا نظر ولې روا شو دې کې فایده و مصلحت ښه یا یو زنانه علاج کوي او هغې ته زنانه ډاکټره میلاو نه شوه او که لاړه په نارینه پسې او نارینه به لازم په دې کې هغې ته هغه داسې علاج دی چې د زنانه ته به ګوري نو دلته هم دا د حاجت ته لاسه جایز شو خو د شهوت په بنا نه ورسېدی دي که نه او رب العالمین امر کړی دی زنانو ته چې دوی به په ځان باندې غټې غټې څادرې راچي او دوی به زینت پټوي ګوره تاسو به هغه آیت اورېدلی الله رب العزت سورة النور کې د زنانه احکام ذکر کړي چې دا به څنګه پرده کوي هغه آیت په اخره کې ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن زنانه به چې په ځمکه روانې نو دا پیزار به د ځمکې له په زوره نه راچي چې د هغه ډول پته ونه لګي کوم ډول چې دی پټ کړی دی لکه مخفه کې پانزیر دی شرنګ به کوي که نه د هغې پته ولګي ګوره شریعت څه وایي وایي زنانه چې بهر ته وځي خوشبو به نه استعمالوي ولې ځکه چې دا خوشبو هم زینت دی دا خوشبو هم زینت دی انسان شهوت راوچتوي رب العالمین چې یو کار حرام کړي هسې نه حرامه یعنې دا ډېرو خلکو ته به دا خبره محسوسه شوي چې کله زنانه ستا په مخ کې تېره شوه که نه او دې خوشبو لګولي نو دا د انسان شهوت خوځوي او دا د انسان میلان دغه طرف ته یعنې که نور څه ونه کړي که نه خو سوچ یې لاړ شي نو شریعت ځکه هغه دروازه بنده کړه نو څنګه یو زنانه راځي او هغه په سوشل میډیا باندې ورکوي چې دا زمونږ کپړې دي او دا زمونږ جامې دي او یارانې صفت کوي دا پکې کمه وه دا دا وی ډېره انتهایي پردې وه پردې والا کار د سوشل میډیا سره څه دی او دا خبره یاده کوي نن سبا ډېر خلک د خپلو کورونو نه غافله دي زه لږ نه یم ډېر پلاران رونه نیکونه ترونه ماماګان نظر ساتئ زه دا نه یم چې دروازه د بدګماني کولاو کوي خو ما او تا ذمهواران یو الرجال قوامون علی النساء سړي مشران دي په ښځو باندې نو د مشر څه کاري نظر ساتي ته صرف مشر دی له چې پراټه به خوري او انګولې به دله پخوي او بیا به د شپې شهوت پوره کوي مشر یعنی مشر موبایل کور کې استعمالیږي چا سره ولي څومره د یو څو تپوسونه لازم کوه د کوه یعنی کله نه کله داسې یو حادثه راپېښه شي چې بیا که سړی ډېر تپوسونه وکړي خو هغه فایده نه ورکوي د عزتونه تار تار شو والعیاذ بالله زموږ خواته خو کیسونه هم راځي فیصلې ملګري راشي تپوس کوي چې څه وکړو څه ونه حیران به شي چې کله دا کیسې واوري او د هغې شروعات د دې سوشل میډیا نه شي او به کې کردار د بېدینو هلکانو ډېر دی چې دوی ناسي او دقه شان ویډیوګانې او دقه شان قیسې او دا ګوري او دا مخکې نشر کوي او دوی سره رابطې الله دې موږ په حال رحم وکړي او الله دې به موږ پردې راواچوي خو دا درته بیا ویم او بیا ویم چې نظر ساتئ خصوصا مسافر ملګري رونه مشران کشران چې خبره یوازې دا نه چې ته دې ته خوشحاله چې زه د میاشتې 1000 ریاله 2000 3000 او 4000 لېږم او هغوی ماړه دي خبره اصل دا دی چې هغوی په کوم طرف روان دي د ډېر مال سره چې د یو انسان عزت تار تار شي دې نه ښه دا و چې تا په ملک کې سوال کول او عزت دې وې په لارو کوڅو کې به ګرځېدې او کچکول به دې غاړې ته اچولی وې څه به دې غوښتې خو چې عزت دې وې نو که ته بچی ماړه وساتې او په خپله د سره هم ښه ډېر مال دی او کور دې درې چته دی او جیداد دې هم ډېر واخېستو
خو عزت ته پکې وبېلو نو د داسې مال نه دې الله موږ ټول وساتي الله دې موږ له هغه مال راکړي چې زموږ د دنیا او د آخرت عزت پکې او الله دې موږ له هغه مال راکړي چې زموږ دین او دنیا ورسره نه خرابېږي پوه شوې په مسله که نه ښه دغه شان دا مسله ګوره هلکانو دپاره هم ده یو سړی به اوس ما ته وایي چې ولې د هلکان که خپله کپړې یا عطر یا خوشبو ورکوي نو دې کې څه دي دې کې چل سره زه راته وایم دا حرام نه دي خو دې ته ویلی کېږي من خوارم المروءه دا د سړیتوب خلاف دي هر ځای کې ځان ګرم ګرم کوم چې ولې حرام دي بعض کارونه حرام نه خو د سړیتوب خلاف دي لکه اوس که ما ته کې که نه زه دا خبره زما ضمیر نه مني چې زه خپلې کپړې او دا زما کپړې دی دا مې نن عطر واغوستو دا زه نن ناسې مې ډوډۍ ته او دا زه یم او دا مې پلار دی دا مې ماما دی دا مې کاکا دی موبایل نیسه که میلمه راځي چې د هغه ګونې ته موبایل نیسه که پردې را روانېږي هغه ته موبایل نیسه که دغه را روان ها یو موقع راله کله ناکله نادرا یو سړي یو ویډیو وکړه یا یو خبرې ملګرو له ورکو صحیح شو اوس دومره خبر لکه بعض پکې موږ دغه سوشل میډیا کې دا کیسې کله ناکله پکې مخې له تصویر راشي دا زموږ د واده کمره ده او دا مې داسې تیاره کړه او ملګرو نه رایې غواړو چې دې کې نور څه وکړو دا من خوارم المروءه دی دا د سړیتوب خلاف دی دروند سړی خو دا هم نه خوښوي چې زما د کور د برګي دننه چا ولیدی دا نه خوښوي الا که ضرورت راغی خو نور هغه دا نه خوښوي او ته لګیږي په سوشل میډیا باندې د واده د کمرې تصویران ورکړي یا په بنین کې بنایسي دغه پرتوګ به بنین وي او دا زناسې مکټ کې او دا زناسې مدیره کې دا مناسب دي دا د سړیتوب خلاف نه دي د سړیتوب خلاف دي نو ډېر احتیاط کوئ څه کوئ احتیاط کوئ او خپل عزت هغه مه ګډوډ کوئ دا سوشل میډیا دا پیسې دا هر څه به وي خو که دا عزت یو پیر د چا نه لاړ شي که نه نو به ډېر په ګرانه واپس راځي نو د عزتونو خیال ساتي الله زموږ د ټولو عزتونه وساتي یو ورو سوال کړی دی وایي زه یو جومات کې لمونځ کومه نو زه ډېر دنګ یم کله چې زه سجدې له ځم نو لږ شاته شم چې د دې اولني صف یا د مخکیني صف د دې کې چې کوم کس سجده لګولې چې د سره ونه لګم نو لږ شاته کېږم نو بعضو کسانو ما ته دا ووایي چې ستا دا شاته کېده دا ناروا دي جواب د دې مسلې اول خدایت کې چې بې دلیله فتوې مه ورکوئ اول د مسلې تپوس کوئ بیا بل ته وایي چې دا حلال دي او که حرام دي معمولی حرکت په مانځه کې بیا د مانځه دپاره دا بالکل جایز دي دې کې څه حرج نشته دلیلونه پې ډېر زیات دي خو ټیم نشتي لکه رسول صلی الله علیه وسلم ګوره یو پیر ملګرو ته مونځ خو په منبر ولاړو هغه حدیث موږ بیان کړی دی نو چې کله به یې سجده لګوله څه چل به وکړو راکوبه شو شاته به لاړ بیا چې به راپاڅېد بیا منبر ته وختو چې را ملګري ما ویني برې دا حرکت نه دی رسول صلی الله علیه وسلم ځان سره خپله نوسۍ مانځله بولې وه نو چې کله به رکوع سجدې له تو نو هغه به یې کېنوله چې کله به پاڅېدو هغه به یې راواغسته هېڅ خبره نه ده هغه حرکت چې معمولي او ضرورت ورته وي د مانځه دپاره یي دې کې څه حرج دی بلکې کله ناکله ډېر حرکت د ضرورت دپاره مانځه کې جایز کېدی شي موږ د مانځه په مسایلو کې ذکر کړی د ورور ته موږ دا وایو چې هېڅ خبره نه ده ته ستا دا شاته کېده د صف نه دا بالکل روا دي خو احتیاط کوو داسې نه چې د مخکې نه ځان بچ کې هغه شاتني ته ځای تنګ کړي نو دومره فاصله کې شاته کېږي چې تا ته اندازه ولګي چې هغه شاتنی کس هغه هم سجده ازاده لګولی شي والله اعلم دا ورور سوال کړی دی وی کله موږ بهر ته وځو نو زموږ په دې علاقه کې دا کوترې چنچڼې ورسره کارغان هم ډېر زیات دي نو کله په دې کپړو باندې څه شی راولېږي ګندګي کله په ګاډي باندې راولېدلي کله جومات کې راولېدلي او د دې نه ځان بچ کول ګران دي ځکه چې سړی لازم به کور نه وځي راوځي
کله وي په ځمکه کې ګندګي پرته وي سړي پیزار لامدوي په ګندګۍ خپه کېږي نو چې دا به پلیت وي او که دا به پاک وي او دا به څه کوو جواب د دې مسلې تاسو دا پته شتي دا سوال چې سړی واوري که نه چې ورور سوال کړی نو سړي ته په خپله په ذهن کې دا خبر راځي چې موږ خو چېرته دا تپوس نه دی کړی و سوچ وکړه که دې کس ته معلومه وي خو جو ډېره ښه ده او که معلومه نه وي نو د اوسه پورې دی په دې مسله کې په تیاره کې پروت او که دا د نه یې اورېدلی دی نور هم په تیاره کې ښه دا مسله چا ته راپېښېږي هر چا ته نو هر سړی دې مسلې ته ضرورت لري چې معلومه یې کړي یاد ساتئ دا مسله ګندګي د مارغانو ګندګي چې موږ وایو مانه ډکې میچازي تشي میچازي او د هغه څاروو چې د هغوی غوښه خوړی کېږي دا پاک دي شرط یاد ساتئ چې غوښه خوړی کېږي هغه پاک دي لکه دلیل کله چې اورنیین د رسول وسلم خوا درلو بیمارانو رسول وسلم ورته څه ویلو د اوښانو میچازي او پی وسکي نو که چېرته دا میچازي پلیت وی نو آیا رسول وسلم په چا باندې پلیت شی څکي یوه دویمه د رسول وسلم نه ثابت دي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي چې رسول وسلم د بیزو ګډو په غوجله کې مونځ کړی دی په غوجله کې څه پراته غوښاني پچي نور غوښه نه که نه که چېرته دا پلیت وی نو رسول وسلم هلته څنګه مونځ کوي صحابه کرام مبارک راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی چې هغوی به هم کول ابو موسی اشعري رضی الله عنه یو پیر مونځ وکړو په هغه کوم ځای کې چې مونځ وکړو هلته د دې بیزو ګډو پچې پرتې وي نو د مانځه نه بعد ورته یو کس وي که لږ مخکې شوی وی یعنې دې وچ ځي ته اورېدلی وی دې پاک ځي ته نو هغه ورته وي دلته مې به دې وکړو ځکه چې زما په نظ دا ځای او دا ځای یو شان دي ځکه چې دا پلیت نه دي نو او دا موسوعه فقهیه کې دا مسله داسې ذکر شوې ده چې جمهور د امت علما چې کوم دي اکثر علما هغوی دا خبره کوي چې د هغه مرغانو ګندګي چې د هغوی غوښه خوړی کېږي هغه څه دي هغه پاک دي او د پاک دا مطلب نه دی چې خورئ د اینو کمک الله شي هسې هغه زړه کې زه د اینو تاسو چې وایي چې دا پاک دي نو خورو به نو تا ته خو چا نه دي ویلي چې خورئ موږ دا وایو چې پلیت نه دی مانه که په کپړو دي ولګي نو مونځ ورسره کېږي داسې ګندګي نه ده چې ستا مونځ نه کېږي خو تا ته خو چا دا نه ویلي چې خورئ لکه اوس موږ وایو الټۍ پاکې دي که پلیتې دي پاکې دي خو آیا د دې مطلب دا شو چې الټۍ څکه الټۍ خوره دا خو چا نه دي ویلي نو یو دا مسله شوه اوس راځو هغوی قارغان په کوم دي نو کم مارغان چې حرام دي خوراک د هغې نو د هغې ګندګي پلیته ده دا خو واضح خو الحمدلله شریعت کې دا گنجایش دي چې معمولي معاف ده الله اکبر ولې معمولي ولې معاف ده ځکه چې د دې نه بچ کېده ګران دي رب العالمین موږ په مشقت کې نه اچوي اوس که داسې چې ته موږ ته شریعت ولې چې یو ټک ولګي یو بس هله منډې کوو کپړې انسه نو بیا به خلک په مشقت کې پرېوتی وي نو ځکه یاد ساتئ هغه مارغان چې هغه حرام دي د هغې خوراک نو د هغوی ګندګي هغه پلیته ده او معمولي څه ده معمولي معاف ده معمولي معاف ده او چې ډېرې بیا به لازم دا ځای هم پاکې که دغه پیزارو کې مونځ کې دا پیزار به هم پاکې خو دلته یو بله مسله راځي دا باسې د فایدې دپاره تاسو ته ذکر کړو او زه چې تاسو زیات نه زیات څه زده کوئ دا زما دپاره خوشحالي ده اوس دا چا ته پته لګي چې د بر نه چې دا کومه ګندګي راغله دا به د کوتري که دا به د کارغۍ نو څه به کوو کور کې سره کتابونه شته چې وګورئ که نه دا مسله الله تاسو ته داسې الهام کړی در یاده کړې ده ځکه د علم مجالسو ته تګ لازم دی علم داسې نه دی چې تا پسې به در رواني ور به درته ټکوي چې السلام علیکم راغلی ماله ځای راکړه
ته به په علم پسې ځي دروازه به ټکې. نو دلته به اوس څه کوو؟ اوس که چېرته یو سړی شکي شي چې دا به د کوتري که د چنچڼې وي که د کارغه وي، نو موږ دلته دا وایو چې شکل اعتبار نشتی، شکل اعتبار نشتی او اصل دا دی چې دا پاک دی، اصل دا دی چې دا پاک دی او ګمان دقه دی چې بس دا د کوتري دی یا د داسې مارغه دی چې هغه څه دی هغه حلال دی او الله رب العزت ته په دې نه رانیسي. الحمدلله زمونږ شریعت موږ په شکونو کې نه اچوي. ښه دا خبره یاده کړي، زمونږ شریعت موږ په شکونو کې نه وراچوي. نو که چېرته داسې ته تاسې زړه ته خبر راغلی چې یاره دا بره خو مارغان هم ګرځي او کارغه هم ګرځي، نو زړه کې دا و چې کارغه دومره نه وي څومره چې دا نور مارغان وي، نو انشاءالله دې کې څه حرج نشته. ښه دا ورو سوال کړی دی او دا به اخرنی سوال والو وایي چې مؤذن اذان کوي نو واجب دی چې زه د جواب ورکړم. نو جواب دا ساته موږ دا مسله ذکر کړې وه که موږ چې مانځه مسایل بیانوو یا د اذان چې د مؤذن د اذان جواب ورکول سنت مؤکده دي، واجب نه دي او په هغې دلیل دی. لکه حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د یو مؤذن اذان واورېدو نو دی وی علی الفطره، وی دی په فطرت دی یا دا خبره د فطرت ده. نو که جواب لازم وي بیا به نقل وي چې هغه جواب ورکړه خو هغه دلته بله خبره وکړه. دغه شان امام مالک رحمه الله کوم کتاب چې دی موطا په هغې کې دا راځي چې کله به صحابه کرامو داسې چلون کو چې د جمعې اذان به روان شو، د جمعې اذان لکه خطیب به راغی سلام به واچو بیا به مؤذن اذان شروع، نو بعضو به پکې د یو بل سره څه خبرې وکړي. نو که جواب ورکول لازم وي نو بیا صحابه کرام څنګه جواب نه ورکوي، د خپلې خبرې کوي. دغه شان یو روایت کې داسې هم راځي د موسی ابن طلحه ابن عبید الله نه هغه دا وایي چې ما عثمان ابن عفان رضی الله عنه لیدلی، عثمان ابن عفان وی مؤذن اذان کو او هغه د څه کسانو سره خبرې کولې د هغوی حال احوال یې معلوموله. یعنې مؤذن اذان کو او عثمان بن عفان ولاړو څه کسانو ته یې وی څنګه یې ښه یې صحت هم ښه دی، لکه داسې دا خبرې. نو که چېرته د مؤذن جواب لازم وی بیا به هغه دا خبرې نه کولې. والله اعلم. باقي چې کوم سوالونه دي هغه به روان نشي استفریدو. الله رب العزت موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.